دې سره خو دماغ بیخ بنیاد وباسه د وجود مې خلاص کړم د موټر مې خلاص کړم ډېر زیاده ستړی کړم زموږ د قسمت ته ګوره دې 2019 ته ګوره او زموږ د برکو ته ګوره نشته څوک برکونه نشته خو د څوک شته نو چاته اواز وکړو چې دا ورسه در کوره پورې وړی وای د موټر نه خلاص کړم د وجود نه خلاص کړم څوک شته نو څوک هم خو زه خیر دی چا رښتیا ویلي وه چې خدای درته پېښه کړي نو ځان دې ورته میښه کړي مجبور وي پخپله به یې وړو یا الله ته مو مل شي یا خدای ته مو مل شي هی خلک په تیږه باندې ولې سارنی دی که نه راشه ماما زوی دې لیونی دی راشه ماما زوی دې لیونی دی ودرېږه یاره یو زنګ منګ خو به ووخو دا انتنونه هم داسې صحیح کار نه کوي نه پوهېږم چې دا ولې څومره ښایسته او مزېدار موسم دی و په ما مینې دی زه اوس ګرځلې ونې چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې الو سلام علیکم ها څنګه طبیعت دې ښه دی قراري دی ویم ځان مې قربان مې ویم تا له لوګی شم تا نه سپېلنی شمه تا نه تو راتو شمه ویم یو ته نه یې نور هر څه برابر دي بیبي شیرینې زړې ګلې راباندې وه چوا سور شال جوړه لاسونه بیبي شیرینې څه کوې ملګريه څه کوې ستړی مه شي ستړی مه شي د ښامار پنجې خیرونو په خیرونو څوک یار په دې 2019 کې برق نشته د خوړ نه اوبه راوړو او بسکوره چلوو والکه دا دومره درون درون سطلونه څنګه ځان سره ښکته پورته ککې څه وکړو مجبوري ده کوم درته لاړ شو 2019 ته ګوره او بجلي نشته ته ګوره بجلي کوم ده څه وکړو په اوږو به وړو که نه والکه صحیح دی چې 2019 کال دی د برقونو خو همدغه حالات دی کله شته او کله نشته دی زه خو یم چې دا اوبه موبه دی اوس وړه یاره نه شم راستړی شوی یم ډېر سخت ستومان بددم نه لاړم نو نه که نه یار ته ودرېږه ته ودرېږه یار راشه زه یار سره یو ستومان یم نه شم وړی که نه وجود مې درد کوي نو ته راته دا وایې چې اصلي مطلب دی چې شی دی مقصد زما دا دی چې زه به خوشحاله کړم هغه څنګه نور څه نه یو 100 روپۍ به درکړم خو دغسې داسې پورې سره یو څه یو 100 روپۍ به درکړم ګوره شل ګل در نه اخلم ښه په دواړو سترګو شل ګلان ډېره ته ما سره دا یو څه داسې نه چې بیا به راته رانه کړي نه که نه در کومه 100 روپۍ به تا ورکړي دي ښه صحیح ده بیا نو پنجه که چې راته راکړې که نه ونیسه راواله ځان سره راواله د 100 روپو به داسې کار وکړم چې یو دوه هګۍ به واخلم نو چرګې ته به کېدم او چرګې به راله واړه واړه بچي راوړي یا لکه ښاماره درلمه بېغمه اوسه 100 روپۍ نه رښتیا نو کم دی که نه د هغې نه به بیا چرګان جوړ شي چې کله چرګان جوړ شو که نه نو بیا به هغې ته د هګو ماشینان جوړ شي وایم چې ماشینان وشو له خیره سره که نه هغه به هګې اچوي چې یو 1.5 دانې هګۍ شو نو بیا وایم هغه به چې دی د چرګې لاندې کېدمه غټ فارم به جوړ شي غټ چورګړي به وي بیا به زما مزې وي چرچي به وي وایم چې کله فارم شو له خیره بیا به ورته یو نفر ونیسم نو یو دانه ټول هګۍ به یې راټولوي که نه بیا به داسې سیسټم وکړم چې مکمل فارمونه به خلاص کړم ورا دا نظر مې ډېر خوښ شو چې فارم خلاص کړم بیا مخکې چې شی کوم بیا خو به زما په میاشت کې ډېر غټ آمدن وي که نه ای د خدای مسلمانه ما خو صاحب غټ تجارت روان کړی دی وایم د غواګانو فارم به جوړ کړم د میخو فارم به جوړ کړم او بیا به نه دی زه به قرار په کور کې ناست یم پښه به په بل واړوم ټک کار به م نه کوم وایم بیا به سپین کالیو کې به ګرځم او نه رښتیا زه خو یم که نه بیا به یو واده م پکې ځان ته وکړم ځکه نن سبا خو د واده مادم ضرورت لرم که نه
نو چې واده وکړم له خیره سره بیا به زما واړه واړه بچي بیا به زما غټ کوري مزې به مې مزې ووایم شل روپۍ خو راته ډېر ګټه ورسول نو آخر خو به زه یو مالدار سړی جوړېږم که نه والکه زه خو به بیا مالدار شم خلک به راته وایي چې مالدار صاحب بیا به زما ښایسته ټوډي موټر وي او عشقو مزو کې به ګرځم بیا خو به په موټرو کې ښکته پورته ګرځم بیا به په اسانۍ باندې چا سره به خبرې هم نه کوم بې فکره به روان یم نو بیا خو به زه په موټر کې ګرځم او روان به یم او بیا خو به بریک نیسم والکه تا ټول شتل چپک دا ولې وایم خدای دې سطلم بیخو باسي او ستا دې خدای بیخو بنیاد وباسي زما ټول مغزو سوچ دې راته خراب کو